مشکلات چې کله څوک غواړي حل کړي هغه د حل لاره ورته ګوري، د حل لاره ورته لټوي. خو د موږ د بر وطن د ځوانانو برعکس ده، یعنی اکثریت تکیه په دروغو باندې. وختي اسیب د یو خبر ذکر وکړم، مشخص دغه خبر د پاره راجګ شو وای چې په کومه ورځ د افغانستان دولت د پښتنو د پاره چې په پاکستان کې ورسره ظلم او زیاتی کېږي اعلامیه ورکړه، خبري ورکړو، بیا به زه راجګ شم، زه به ورسره ودرېږم. 3 ورځې مخکې امارات رسمي اعلامیه خبره کړې ده، راځه په ټویټر باندې پراته ده، وایي ګوره د همدغو هلو ځلو چې د اوس پښتانه لګیا دي دا یوازې د منظور پښتون لپاره نه بلکې د بلوچستان لپاره، د منظور پښتون لپاره، د پی ټی آی د ورکرانو د جلسو لپاره، عموم کې د ټولو یو خلکو لپاره اعلامیه خبره کړې ده چې پاکستان کې ورسره زیاتی او ظلم کېږي. خو ته په هغې باندې ما ونه کتل چې اصلا چوپ ور باندې پاتې غلی ور باندې پاتې. دویمه خبره تا دا خبره وکړه چې په موږ کې مکتبونه بند دي، اصلا د دې لپاره نه جواز جوړېږي او نه ورته جواب شته چې یو څوک داسې وایي چې ولې بند دي. خو دا زه په کابل کې ناست یم، زه دې ځای نه غږ کوم، 3600 کسان دا ګوري، زه اوس هم وایم چې مکتب خلاص شي، سبا هم وایم چې خلاص شي، پوسټ هم کولی شم، غږ هم اوچتولی شم، لایو هم راتلی شم، زه خو چا بندي نه کړم. همدغسې د ما رقم ورته په زرهاوو ځوانان دي چې هم غږ اوچتوي، هم راجګېږي، هم یې غواړي، او دا داسې څه نه دي چې د افغانانو یا هېرېږي یا به ورنه هېر شي یا په دې باندې غلي پاتې کېږي. که 100 کاله بند واوسېږي، 100 کاله به د امارت سره همدغسې دغه ځوانان داسې ګریوان وي، د دې چې غوښتنه به ورنه کوي. خو ته په ځای د دې چې راځې د دې دپاره یو حل لاره پیدا کړې، د دې دپاره یو ځوانان منسجم کړي، راټولې کړي، ته په دې لټه کې چې ودرېږه څرنګه ځوانان دې ته راوغواړمه چې یو ځل بیا په افغانستان کې جنګ وشي. بیا په افغانستان کې یوازینۍ ستونزه دا نه ده چې یوازې په افغانستان کې مکتب او پوهنتون بند ده، په افغانستان کې 100 نور هغه ستونزې دي چې یوازینۍ حکومت امارت ته چې مخه نیولې ده. زه دلته په ډاګه درته مثالونه وړاندې کولی شم، شاید ته په هغې باندې سترګې هم پټې نه کړي، خو هغه مشکلات یا هغه ستونزې چې د ما د تا د تجزیې خطر و، د ما د تا د خاورې د تجزیې خطر و، د ما د تا خاوره تجزیه کېده، د هغې مخه دې خلکو نیولې ده، په هغې باندې ته چوپ پاتې. بیا په ټوله کې د مکتب د بندېدا زه اصلا په حق کې نه یم، نه نن یم، نه سبا یم، نه پرون یم، نه کال وروسته کېږم، نه 10 کاله وروسته کېږم. خو مکتب بند نه ده، لکه تاسو چې وایئ چې بند نه ده، معطل ده. او د هغې تر څنګ انسټیټیوټ شخصي مکتبونه، شخصي کورسونه، دا زه په کابل کې هم سبا درته ویډیوګانې جوړولی شم، ټول خلاص دي. هغه څه چې دولت یې غواړي، د دولت یعنې یو دولت یو چا ته وایي چې ته چې مکتب خلاصوي د ما دا پالیسي ده، ته باید دا پالیسي مراعات کړي. نه خو دلته بېرته همغه لنډغري او هغه بدماشي ده، یو څوک د دولت د پالیسي خلاف ځي، هغه مجبوره کېږي چې ورباندې بندې کړي. بیا د مکتب نه دمه رالېږئ که نه، بیا د مکتب تر څنګ په افغانستان کې صاحبزاده اشنا، زه په افغانستان کې اوسېدلم، د ما کورنۍ، د ما پلار او نیکه، جد او پرجد دا ټول په افغانستان کې پاتې شوي دي، په هېڅ یو انقلاب کې د افغانستان نه تښتېدلي نه دي. دا زه چې د افغانستان نه د باندې یم، زه باید کمره بنده کړم، مجبوره کېږم. نو زه چې د افغانستان نه د باندې یم، په دې خاطر د باندې یم د افغانستان نه چې زه مسافري کوم. ما د افغانستان ټول انقلابونه کتلي، ما د افغانستان ټول مشکلات کتلي دي. کیمره ولګوه، زه ځوانانو ته دا شی مه لیکئ، خیر د سړي خبرو ته پرېږدئ، ډسټرکټ کوي مې خیر ده، ولګوه دا خبرې ختمې کړم، بیا به خلاصې کړم. نو دغلته صاحبزاده اشنا په افغانستان کې موږ یو جمهوریتي نظام مو درلودو، په نام باندې جمهوریتي نظام مو درلودو، د هغې دپاره الیکشن کمیشن مو، د هغې دپاره ووټینګ هم کېدو، د هغې دپاره رای هم اچول کېدله. خو برعکس چې کله به د ما لیډر منتخب کېدو، بیا به په هغې رای باندې نه راتلو، بیا به جنکيري د امریکا نه راتلو. ما ته ویل چې زه خو ته د دې سره په 50-50 باندې فیصله وکړه، 50 به عبدالله ته ورکول، 50 به ډاکټر صاحب غني ته ورکول. د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې داسې شوي دي چې 2 ولسمشران په یو ځای پارک کې درېدلي دي، دواړو په یوه ورځ باندې قرآن اخیستی دی، یو وایي چې زه ولسمشر یم، بل وایي چې زه ولسمشر یم. خیر د دې مخه بیا زه نشم نیولی، ما نه ده نیولې، نه ما په ولسواکي نیولې ده، نه مې په کمونیست نظام نیولې ده، دا د دې شي مخې ما په امارت باندې نیولې ده. صحیح ده، امارت تر څنګ خپل ډېرې ستونزې او مشکلات لري، خو د ما په خاوره باندې، د ما په ځمکه باندې، د ما په جغرافیه باندې هغه بدماشان یا هغه مافیایي کړۍ یا هغه د قدرت جزیرې یا هغه بدماشان چې د افغانستان جوړ شوی ده او دوی خوري، یوازې دوی پکې خوشحاله دي، او غریب ورځ تر بلې پسې غریبه کېږي، بېوزله ورځ تر بلې پسې بېوزله کېږي، دوی ورځ تر بلې پسې میلیونران کېږي او آبادېږي، خوشحالېږي، هغه خود هم نن خفه دي. زه د یو ولسي وګړي په حیث باندې غیر د دې نه چې زه په مکتب او په پوهنتون باندې خفه کېږم او ورباندې خفه یم، دا شی داسې شی ده چې په دې کې د ما نقصان ده، د میډل کلاس خلکو نقصان ده پکې. دا اوس که ته ووایې چې د تیر پرځېدلي جمهوریت یا په ټوله کې د امارت د وزیرانو یا د غټو خلکو شاید هغه دومره ستونزې ونه لري، شاید هغه وکولی شي چې هغه په خارج کې په خپلو زامنو په خپلو لورګانو باندې درس ووایي. خو زه چې د میډل کلاس یم یا د ما رقم نور افغانان چې د میډل کلاس دي، هغه بیا نشي کولی. دا شی موږ ځوروي او دا شی بد ده. د دې لپاره موږ حل لاره هم ورته لټوو، که په مظاهره کېږي مظاهره ورته کوو، که په اواز کېږي په اواز یې کوو، که په غوښتنه کېږي په غوښتنه کوو. دا به د داخل د افغانستان نه کوو، دا نه څوک موږ ته د امریکا نه راخلاصولی شي، نه څوک د اروپا نه راخلاصولی شي، نه ولا که څوک د پاکستان نه راخلاص کړي، نه د ایران، نه د خلیج هېوادونو نه. د ما دا ځوانان کوم طرف ته روان دي. بله مهمه خبره د پی ټي ایم په مورد باندې کوم
لونګین صاحب आवाज مو خراب شو. دي اسلامي امارت دي غړو دي مجاهدین صحیح شو. لونګین صاحب خبرې مو ډېرې پاتې شولې، اخر کې د یو دغه خبرې مو کړې دا پاتې شولې شو. نه اوس هم صحیح نه ده. اوس څنګه شو؟ یو دقیقه صحیح ده. دلته په ټولو کې یو خبره راځي صاحبزاده آشنا چې طالبان یا طالب فکر خلک یا د طالبانو مبارزین یا د دوی لارویان د پی ټی ایم مخالف دي. هیڅ څوک د پی ټی ایم مخالف نه دي. زه د پی ټی ایم مخالف نه یم. زه چې څومره خلک پیژنم هغه د پی ټی ایم مخالف نه دي. دوی چې مخالف دي د تګلارې او د مسیر مخالف دي. زه وایم زه نه د پی ټی ایم د شخصیت مخالف یم، نه زه د په پاکوالي باندې شک لرم، او نه زه شاید په پښتنو کې په دومره کم عمر کې بل څوک دغه یو لیډر پیدا کړی شم چې هغه په دومره کم وخت کې دومره خلک په ځان باندې راټول کړي. موږ اصلا د دې شي د منظور پښتون او د پی ټی ایم مخالف نه یو. موږ چې مخالفت کوو د دې شي مخالفت کوو. صاحبزاده آشنا موږ وایو چې پی ټی ایم خپل دریځ باید واضح کړي. خپل دریځ څنګه واضح کړي صاحبزاده آشنا؟ د بر وطن پښتانه، د بر وطن ځوانان سبا د نن د اکتوبر جرګه د اکثریت ځوانان د اسیب خان په شمول باندې د دې په تمه باندې ناست دي چې په 14 تاریخ باندې د آزاد پښتونستان اعلان کیږي او آزاد پښتونستان جوړیږي. خو بیا په عین حال کې د پښتون تحفظ موومېنټ او د منظور پښتون او د دوی د نورو ملګرو انډیوالانو هغه وایي چې موږ هغه ستونزې چې په پښتونخوا کې لرو او د موږ ولسونو سره لاس وګریوان دي، موږ په دولت باندې د دولت د آئین او د قانون تر لاندې هغه حقوق ځان ته غواړو. نو دغه د دوه شیان چې دا خبره خو کپیټي مې ډیره واضح وکي، بیا دغه د ما ځوانان چې د بر وطن دوی د لوی پښتونستان یا هم د لوی افغانستان تمه لري، بیا خو دا ملاتړ کیږي نه کړل شي. زه د منظور پښتون ملاتړ یم. په دې څنګه ملاتړ کوم؟ په چی ملاتړ کوم؟ په دې خاطر ملاتړ کوم چې منظور پښتون یو پښتون ده، یو پاک انسان ده، د خپل خلکو د خپل بیوزله خلکو غږ جوړ شو. حقوق غواړي کوم بنیادی حقوق چې دوی د پاکستان د قانون د تر لاندې دغه نور ولسونو ته ورکوي، او دا د منظور مسیر ده، دا د منظور تګلاره ده. دغه د قسم مخالفت کوم زه د دې شي. تاسو ډیره خپل خبره وکړي د پی ټی ایم په اړه. زه د پی ټی ایم لکه دلالي وکم دی ځکه تاسو ویل ډیره خسته خبره مو کړې چې طالب ورستونزه پی ټی ایم سره دغه چې د پی ټی ایم دریز صفانه ده. نو لونګین صاحب دا خبره خو زه د هغه سړي ومنم د کوم سړي چې دریز صفا وي کنه. لکه افغان طالبانو تاسو خبره کوي، د افغان طالبانو هم په تعلیم او په دغه باندې دریز صفا نه دی. لکه دا خو تاسو وایي کنه ته اوس څنګه چې زه د پی ټی ایم غړی ما دا څه تاسو د طالب غړی د طالب سره مخه د طالب خبره مو مخې کوي. که زه آزاد پښتونستان وایم، که زه هر څه مغه پروا نه کوي، پروا دا کوي چې منظور سوي. نو څنګه چې تاسو وایي دا پروا نه کوي چې طالب سوي تعلیم بارکه، نو هغه مونږ وکتل لکه تاسو مو کتل مونږ مکتل د دریز په صفا نه دی، زمينه برابر ستونزې دي، دا چل دی کولو بشي کولو بنشي. نو که یو طرف ته په پی ټی ایم باندې زدان یو کوم چې ستاسو دریز صفا نه دي، نو هغه نیوکه خو بیا عمره نظام باندې راځي کوم چې د پی ټی ایم نه په دې خبره رسو کیږي چې د دې دریز صفا نه دي. دې باره کې تاسو وایي دا ډېر په ځای باندې سوال ده حمزه جانانه. په افغانستان کې زه په افغانستان کې اوسېدل، معتاد ځوانان چې په افغانستان کې اوسېدل د دې په خبر باندې سر خلاصي، شاید د ما په دغه خبر باندې سر خلاص نشي. په افغانستان کې موږ بعضي دغه نزاکتونه لرو چې په دیموکراتیکو نظامو کې هغه جهاتونه یا هغه خلک دې ته تیار نه و چې خپل خوندې او لورګانې تعلیم ته واستوي. یو رقم د کلتور برخه جوړه کړې و، یو رقم ورته د کلتور برخه ښکاره کېدله. که زه یعنې زه چې د کومې منطقي یا د کومو جهاتو یم یا کوم دغه د اطرافو سیمې چې په دې خبره باندې ټول پوهېږي، نو دغه خلکو دپاره دغسې یو نظام جوړول، دغسې یو سیستم جوړول چې سبا خدا مکه هغه خلک چې پرون حمزه جانان دا خبره ډېر ژوره ده، دې ته فکر وکړه. پرون په د امارت په لیګو کې د یغو جهاتونه یا د یغو اطرافو دغسې ځوانان ول چې هغوی ته د نجونو تعلیم یا د نجونو مکتب مطلق د کفر کلمه ښکاره کېدله. دا یعنی دا ټکه ورته مطلق د کفر کلمه ښکاره کېدو. نن هغه څوک چې د هغې د خط کس اوسېږي، د هغې د جنګ کس اوسېږي، که نن دی هغې ته دغسې راځي او یو دمي دغه مکتب و پوهنتون ورته خلاصوي، سبا هغه کس سوال کوي. سوال دغسې کوي، هغه وایي چې پرون دغه ځای چې و د کفر کلمه وه، خو نن دغه ځای په همغې سیستم، په همغې نصاب، په همغې استاد، په همغې شاګرد، په همغې معلم، په همغې کتاب باندې پاتې ده. دا ځای نن څنګه مسلمان شو؟ دغلته یو شي ته زه اشاره کوم حمزه اشنا په دې باندې ورته خبرې، او دا خبر منظور پښتون هم کړې ده، دا د منظور پښتون د خپلې خبره هم درته کوم. په اوس حالاتو کې د پاکستان ریاست
یا د پاکستان هغه جنرالان چې دوی په عموم کې په خطه کې نامني جوړوي یا نامني جوړ کړی دا دوی هم دا اوس لګیا دي د تورجنډیانو ته ټریننګ کیمپونه جوړ کړي په بلوچستان کې هغه د دې ځای نه حمایت کوي دغه اشخاص د تاجکستان نه راولي بیا هغه په بلوچستان کې ورته ټریننګ ورکوي ترڅو دوی افغانستان ډیسټیبلایز کړي افغانستان ته ورولېږي خو نن د دوه خلکو لپاره بیا دا تر ټولو صحیح پلمه نشوه دا ورته تر ټولو صحیح ریزن نه پیدا کیږي هغه خلک چې پرون د طالب په لیکو کې جنګېدل سبا هم د تورجنډي وال ورته وایي چې پرون دا شی چې ته جنګېدې دا شی کفر خو نن چې ته په واکې دا شی کفر نه ده سبا افغانستان یو بل جګړې ته ځي دغه هغه نزاکتونه چې سړی نشي کولای په میډیا کې وایي هغه خلک فکر وفهم نه کوي دې شان باندې سره نه خلاصي خبره خو ما غزه تر لګنه سید تاسو دلایل منطق پیدا کړل خو لکه دلته ځوان ناس او تاسو موري ما موري تاسو وایي چې طالب د پی ټی ایم لټړي ځکه نه کوي چې د پی ټی ایم درې صفانه اوس کزه د افغانستان او زه د افغانستان امزا د نن لایف د پاره زه مثال زه د غیمه زه د خوستم کنن زه د طالب لټړ کول غواړم او زه همدانه د غوښتنو کوم چې طالب ماته دریس صفه کې په تعلیم باندې یو طرف ته طالب وایي چې موږ د پی ټی ایم لاتړي ځکه نه کوو چې د دې دریس صفه نه دی دا پښتونستان غواړي پاکستان غواړي درس غواړي زه د سره منم زه یو خوستیوال د طالب ته هم زستم لاتړي هم خو ته ماته دریس صفه کې په تعلیم باندې کا کله وایي چې ستونزې دي کله وایي چې اسلامي مسلې دي کله وایي د بلډینګونو مسلې دي کله وایي نن به کولو شي سبا به کولو شي یو طرف ته زمان نظام زه د خوستیما زمان نظام دری صفانه دی او مغه نظام بیا د بل پښتنو نظام تحریک ملاتړي ځکه نه کوي چې داغي دری صفانه دی نو دا له منافقت نشو سیاسي منافقت وایم حمزه